أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې نړوان دي آیاتونو مبارک کې الله ارشاد فرمایل چې یوم یجمع الرسل الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. په کوم ورځ چې الله به دا پیغمبران راجمع کړي او دوی نه به تپوس وکړي چې تاسو امت څه جواب درکړی دی. گویا د هر پیغمبر نه به د هغه د امت د احوالو باره کې تپوس کیږي. اوس دلته خصوصا بیا الله تعالی د عیسی علیه السلام ذکر وکړو او عیسی علیه السلام ته یاد دهانی ورکړه چې تا باندې او ستا مور باندې کوم ما نعمتونه کړي دي هغه یاد کا. او بیا د هغې نه پس الله بیا عیسی علیه السلام ته به دا او فرمای چې یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اے عیسی علیہ السلام آیا تا خلقو ته ویلیو چې ما او زما مور په دو خدایانو باندې د الله نه ما سوا ونیسئ. روایت کې راځي چې کله الله عیسی علیہ السلام ته دا وفرمای نو عیسی علیہ السلام باندې به رپېدل راشي، ټول بدن به رپېږي. چې کله بیا آرام او سکون ورته راشي نو دغه دی کې عیسی علیہ السلام دا نه وایي چې یا الله ما ورته نه دي ویلې. لومبنې د هغې خبرې هغه براعت کوي یا او بیزاري کوي یا چې کوم د کمې خبرې د عیسی علیہ السلام امت هغه ته او د هغه مور ته د کمې خبرې نسبت کړي دي. گویا د عقیدې الوهیت او د عقیدې ابنیت او د عقیدې تثلیث رد کوي. چې عیسایانو چې کوم دي د عیسی علیہ السلام باره کې د هغه د مور باره کې چې کوم عقیده وه چې دا خدای دی، دا د الله زوی دی او دا په دریم کې دریم دی، نو لومبني عیسی علیہ السلام د هغې باره کې فرمایي چې سبحانک یا الله پاک دې ستا ذات د تمام عیوب و نقایصونه او د دې نه چې تاله څوک شریک وګرځوي. کوئی تاله شریک نشته، ته په خپل ذات کې واحد یې، ته په افعال او صفاتو کې واحد یې. لہذا دا کومه عقیده چې زما د امت ده دا بالکل بی بنیاده ده او غلطه ده. تاسو رسول په عبادت کې او په ذات او صفاتو کې معبودیت کې شریک نشته. او بیا الله تدام وی چیرې ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یو قاعده کلیه بیانوي چې کله یو خبره د چا د پاره مناسب نوي د هغې د وینا کولو نو هغه وینا د هغه د پاره بالکل ناجائز او نامناسب وي. نو دلته عیسی علیہ السلام دا
دغه خبرې کلیه بیان کوي چې ما یکون لی ان اقولا، ما د پاره څه مناسب دی چې ان اقولا چې زه ووایم ما لیس لی بحق، هغه خبره چې نه ده هغه وینا ویل زما د پاره حق او رښتیا. وایه زه د حق نه علاوه بله خبره کوم نه، د حق نه علاوه بلې خبرې ویل ماله مناسب نه دي. لہذا دا عقیده چې الله لره زوی دی، الله سره شریک ګرځول دي، نو دا خو اډو حقه خبره ده نه، نو لہذا داسې خبره وینا زما دپاره جائز نه ده. او بیا د خپل کمال ادب او د ډېر تعظیم د الله تعالی چېرې داسې وینا چې هغه زما دپاره حق او مناسب نه ده، نو د هغې هغه د دغه وینا باره کې هغه خبره الله ته اوس حواله کوي چې الله ان كنت قلته فقد علمته. که چېرې ما دا وینا کړې وي داسې، اول خو ما کړې نه ده، که په فرض حال ما دا ویلي وي نو په تحقیق سره ته خو په هر څه باندې خبردار ذات یې، تا ته ښه علم دی، تا ته ښه معلومات دي چېرې دا قسمه وینا ما دپاره مناسب نه ده او نه ما کړې ده، او که ما کړې وي نو تا ته به هغې علم وي. او بیا څه وایي تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یا الله تا ته علم دی، تا ته معلومات دي هغه چې کوم زما په علم کې دي، زما باره کې چې کوم څه دي هغه تا ته معلوم دي، یا کوم خبرې کوم افعال چې ما ته معلوم دي په هغې ته هم خبردار. ولا اعلم ما فی نفسک، او یا الله زه عالم نیم په هغه چې کوم ستا په علم کې دي. وایي ته چې کوم د پټو خبرو خاوند دی په هغې باندې تا ته علم دی، د هغې ما ته علم نشته. هغه علم دی ما ته چې کوم تا راکړی دی، ما سوغه د هغې نه ما ته هېڅ پوهه نشته. یا الله ته په خپله باندې ښه پوه یې په هغه باندې چې کوم زما په علم کې دي، او زه په هغه باندې نه پوهېږم او ما ته علم د هغې نشته چې کوم ستا په علم کې دي. او د هغې بیا دلیل دا بیانوي چې انک انت علام الغیوب، بېشکه ته په هر پټ څیز باندې خبردار یې، هر پټ او پوشیده څیز چې کوم دی هغه په هغې باندې ستا علم دی او ستا د قدرت نه بهر نه دی. چې کله عیسی علیه السلام دا بیان وکړي، ورپسې مزید بیا دا فرمایي چې ما قلت لهم الا ما امرتنی به. یا الله ما نه دی ویلي دوی ته داسې قسمه خبره چې تاسو ما او زما مور په خدای باندې ونیسئ، زمونږ عبادت وکړئ، موږ ته خدایان ووایئ، مگر ما دوی ته هغه حکم کړی دی چې کوم تا ما ته ویلی دي. الا ما امرتنی به، د کمې خبرې چې تا ما ته حکم کړی دی نو ما دوی ته هغه خبره رسولې ده، او هغه خبره دا ده چې ان اعبدوا الله ربي وربکم، چې رب چې کوم دی دا د زما معبود دی او ستاسو معبود دی، لہذا عبادتو کې د الله چې هغه الله رب زمام دی او رب ستاسو دی، د دغه رب نه علاوه بل څوک چې کوم دی د عبادت لایق شته نه. نو ما دا پیغام دی خپل قوم ته ورکړی دی. او وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. او د دې وینا باره کې چې ما دا کومه وینا دوی ته کړې ده په دې باندې زه ګواه یم تر هغې پورې چې تر څو چې زه دوی کې موجود وم، ما دمت فیهم، گویا تر څو چې ما دوی سره په دنیا کې ژوند تیر کړی دی، هغه دوران کې په دې خبره باندې زه د دې خپلې خبرې اقرار کوم چې ما دا وینا کړې ده، او دوی مې یا الله ستا عبادت ته رابللی دي، او دا پیغام مې ورته رسولی دی چې د عبادت مستحق صرف الله دی، هغه الله چې زمام رب دی او ستاسو رب هم دی. خو چې هر کله فلما توفیتنی، پس هر کله چې تا زه وفات کړم، لفظي معنی خدا ده، حالانکه عیسی علیه السلام باندې لا مرګ طاری نه دی. نو د وفات دا د وفا نه اوتې دی، د دې معنی ډېرې دي. د وفا یو معنی چې کني پوره کول، و اوفو الکیلا، پوره پیمانه ورکوي، و اوفو بعهدی، زما عهد پوره کوي. قرآن مجید داسې بیان راغلی دی. و قرآن مجید کې دا توفیتنی، دا توفات یا وفات یا د مرګ، دا توفیتنی دا وفات لفظ
په درې معنو کې استعمال دی. یو معنا د مرګ د پاره راغلی ده چې الله یتوفی الانفس حین موتها، الله هغه ذات دی چې قبض کوي ستاسو روح ستاسو د مرګ په ټیم کې، نو الته مراد مرګ دی. او دویم معنا چې کوم دی د هغې خوب دی، هو الذي یتوفاکم باللیل، الله هغه ذات دی چې ستاسو روح قبض کوي ستاسو د خوب په دوران کې، د شپې په ټیم کې چې مراد دی نه خوب دی. او دریم معنا چې هغه دا پورته کولو ته ویلی شي، فلما توفیتنی، پس هر کله چې ته ما را پورته کړې بره اسمان ته. نو دغه دی کې چې یا الله فلما توفیت، پس هر کله چې تاسو پورته کړم اسمان ته، ځان ته دې راوبللم بره اسمان ته. نو د هغې نه پس خو بیا زه دې کې موجود نه یم، کنت انت الرقیب علیهم، او ته په دوی باندې بیا نګهبان یې، تا ته د دوی د حالاتو پته ده. نو که زما نه پس چې کوم دی چې کله زه بره اسمان ته پورته کړی شم او د هغې نه پس چې کوم حالات دي د هغې حالات ما ته معلومات نشته، په هغې ته نګهبان او نگران یې، لهذا تا ته د هغې ښه علم دی او ما ته چې کوم دی د هغې باره کې معلومات نشته. وانت علی کل شیء شهید، او یا الله ته په هر څیز باندې ګواه یې، د هغې مشاهده کوونکې ذات او د هر چا د احوال نه خبردار ذات. گویا دلته عیسی علیه السلام د خپل د خدای هغه نه ځان بچ کولو دپاره دا بیان کړه چې ما دې ته دا ویلي دي چې ما او زما مور په خدای باندې ونیسئ، زما عبادتو کې الله سره څوک شریک وګرځوئ. دا دوی زما نه پس ځان خپلې عقیدې جوړې کړي دي، عقیدې الوهیت، عقیدې ابنیت، عقیدې تثلیث، دا دوی د ځان نه غلط خپلې عقیدې جوړې کړي دي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یاد کا هغه وخت چې ووایي الله تعالی، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی چې زوی د مریم یې، انت آیتا قلت للناس، ویلو خلقو ته، اتخذوني چې اونیسې ما لره، و امیا او زما مور لره، الهین دو خدایان، من دون الله ما سوا د الله نه. نو قال عیسی علیہ السلام جواب کې به فرمای سبحانک، یا الله پاک دې ذات ستا چې تا له څوک شریک وګرځوي، ته تمام عیوب نقایصونه پاک ذات او ما یکون لی، ندی مناسب زما دپاره ان اقولا چې داسې وینا وکم چې ما لیس لی بحق، چې نه د هغه وینا زما دپاره حق او مناسب. ان كنت قلته، او که په فرض حال ما داسې وینا کړې وي، نو فقد علمته، پس په تحقیق سره تا ته ښه معلومه ده د هغې باره کې. تعلم ما فی نفسی، او یا الله ته عالم یې، تا ته معلومات دي په هغه خبرو چې کوم زما په علم کې دي. ولا اعلم ما فی نفسک، او ما ته نه دی علم او پوهه او معلومات په هغه چې کوم ستا په علم کې دي. انک انت علام الغیوب، بشک ته هغه ذات چې په پټو څیزونو باندې ښه خبردار یې. ما قلت لهم، نه دی ویلې ما دوی ته، الا مگر هغه ما امرتنی به، چې د کومې خبرې ما ته حکم کړی شوی دی، ما صرف د هغې بیان کړی دی چې ان اعبدوا الله ربي وربکم، چې تاسو عبادت وکړئ د الله، هغه الله چې زما رب دی او ستاسو هم رب دی. وکنت علیهم شهیدا، او ز په دوی باندې ګواه، ما دمت فیهم، تر څو چې زه په دوی کې نو د دوی په دې احوال باندې زه خبردار یم. فلما توفیتنی، پس هر کله چې تا زه بره پورته کړم اسمان ته، نو كنت انت الرقیب علیهم، پس ته په دوی باندې نگهبان وې او نگران یې. وانت علی کل شیء شهید، او یا الله ته په هر څیز باندې مشاهده کوونکی او شاهد یې. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کا هغه وخت چې وویل الله تعالی یا عیسی ابن مریم، اانت قلت للناس، آیا تا خلقو ته ویلیو، اتخذوني چې اونیسې ما لره، و امیا او مور زما لره، الهین دو خدایان، من دون الله ما سوا د الله نه. نو قال او فرمایل عیسی علیہ السلام بو فرمای سبحانک، پاک دی یا الله ستا ذات د شریک نه، او ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ندی مناسب زما د پاره چې ویم هغه وینا هغه خبره
چې نه د ما دپاره حقه ان كنت قلته او که فرض حال ما وینا کړې وي داسې نو فقد علمته پس په تحقیق سره ته په هغې باندې ښه خبردار یې تعلم ما فی نفسي تا ته ښه معلوم دي هغه چې کوم زما په نفس کې دي یا زما په علم کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او زه نیم عالم په هغه باندې چې کوم ستا په علم کې دي انک انت علام الغیوب بېشکه ته په پټو څیزونو باندې ښه خبردار یې ما قلت لهم ندی ویلې ما دوی ته داسې قسمه خبره الا ما امرتنی به مگر هغه چې کوم تا ما ته کوم حکم کړی دی د هغې خبر مې ورکړی دی چې ان اعبدوا الله ربي وربکم چې تاسو عبادت وکړئ د الله چې رب زما دی او رب ستاسې دی وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم او زه هم په دوی باندې ګواه تر هغې چې تر څو چې د دوی کې موجود وم فلما توفیتنی پس هر کله چې تا زه بره پورته کړم اسمان ته نو كنت انت الرقیب علیهم ته یې په دې باندې نگهبان او نگران وانت على كل شيء شهید او ته یا الله په هر څیز باندې مشاهده کوونکی ذات یې